آیت الله علي خامنه‌ای څو لسیزې د ایران تر ټولو ځواکمن شخص و. هغه 30 کاله د ستر مذهبي مشر په توګه یادېده. ډېرو هغه ته د اسلامي انقلاب د اتل په سترګه کتل، په داسې حال کې چې د ځینو کړیو په نظر هغه یو سرسخت دیکتاتور و. په 1939 میلادي کال کې د ایران په مذهبي مرکز مشهد کې زیږېدلي خامنه‌ای یوازې د 11 کلونو په عمر کې پر دیني زده کړو تسلط موندلی و. هغه وخت ایران یو سیکولر هیواد و چې شا پرې مطلق العنان واکمن و. له ډېرې ځوانۍ څخه خامنه‌ای د آیت الله روح الله خمیني په مشرۍ مذهبي اپوزیسیون کې شامل شو. خمیني د نوموړي په استادانو کې شامل دی. د شاه خفیه پولیسو خامنه‌ای په څو ځلې نیولی هم و. په 1999 میلادي کال کې چې کله ایرانیانو د شاه حکومت راوپرځاو، نو خمیني له تبعید څخه راستون شو او سیکولر ایران یې په اسلامي جمهوریت بدل کړ. علي خامنه‌ای په دې نوي نظام کې په ډېرې چټکۍ سره تر ټولو لوړو رتبو ته ورسید. په 1989 میلادي کال کې چې کله خمیني ومړ، نو خامنه‌ای د هغه د ځایناستي د نمایندانو په نوم لړ کې شامل شو. هغه په خپله همدا خبره منله چې په مذهبي توګه د دې منصب اهل نه و. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام زه د روحاني مشر کېدو وړ نه یم. زه پر دې پوهیږم او تاسې ښاغلي پرې هم پوهیږئ. نو که یوه اسلامي ټولنه په دې اړه فکر کوي چې ما خپل مشر کړي، نو د وینو اوښکې باید تویې کړي که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. خو خامنه‌ای د روحاني مشر په توګه غوره کړل شو. هغه وخت د 50 کلن و. په ایران کې ټول اختیارات د مذهبي مشر په لاس کې وي. هغه د دولت مشر او د سپاه پاسداران په ګډون د ټولو وسلوالو ځواکونو قومندان هم وي. تر دې راوروسته له لسیزو کې خامنه‌ای د ایران پر سیاست او مذهب دواړو باندې بشپړ واک ټینګ کړ. هغه د اسرائیل او امریکا پر ضد دښمني نور هم پسې ژوره کړه او په څو ځلې د هولوکاست یا د یهودانو ډلهییزه وژنه رد کړه. هغه د اسلامي جمهوریت سخته مذهبي اډانه لا پسې سخته کړه. پر ورځني ژوند دولتي کنټرول پراخ ک، د بیان ازادي محدوده کړه او یو ځواکمن د څار او امنیت لرونکي سیستم یې رامنځته کړ څو له اسلامي انقلاب له نظریو سره وفاداري ډاډمنه کړای شي. خامنه‌ای د ایران پاسدار انقلاب ځواک هم پر یو داسې ځواک بدل ک چې نه یوازې ټولنه بلکې د نظر اختلاف یې هم سر پورته کولو ته نه پرېښود. په 2009 میلادي کال کې کله چې د زرغون غورځنګ په ترڅ کې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو پر ضد په سوونو زره کسان سړکونو ته راووتل، نو د ځواک د زور په کارولو سره دغه احتجاجونه وځپل او له پښو یې وغورځول. تر دې وروسته کلونو کې هم خامنه‌ای په پراخه کچه د احتجاجونو له څپو سره مخامخ شو. اقتصادي بحران، د سونتوکو بیه لوړېدو او د اوبو د کمښت په څیر ستونزو خلک په څو ځلې راوپارول. بیا په 2022 کال کې د اخلاقي چلن پولیسو په توقیف ځای کې د یوې ځوانې نجلۍ مړینه د خامنه‌ای او اسلامي جمهوریت لپاره پر یوې سترې ننګونې واوښتله. هغه وخت د حکومت د عملیاتو په پایله کې په لسګونو مظاهرین ووژل شول او ډیر ونیول شول. خامنه‌ای د دې احتجاجي مظاهرو تور پر بهرنیو دښمنانو پورې کړ. د هغه لپاره د اسلامي جمهوریت تحفظ تر ټولو مهمه خبره وه. جان ناقابلی دارم، زما روح کمزوری دی، زما جسم مات دی او یو څه عزت چې لرم چې تاسې ماته راکړی دی، زه به یې د انقلاب او اسلام لپاره قربان کړم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. عزیز خو کله چې په 2015 کال کې اسرائیل او امریکا د ایران اټومي پروګرام او لوړپوړي پوځي چارواکي په نښه کړل، نو خامنه‌ای نور نه لیدل کېده. له پټېدو وروسته د نوموړي ثبت شوي پیغامونه نشرېدل، حتی دا چې لوړپوړو چارواکو هم له هغه سره نشوای لیدلی. د 2018 کال د فروری پر 28 نیټه 80 کلن خامنه‌ای د امریکا او اسرائیل د ګډو عملیاتو په پایله کې ووژل شو. د ایران د معاصر تاریخ د تر ټولو ستر بحران پر وخت خامنه‌ای تر شا د قدرت یوه ستره تشه پرېښې ده.